ګرانو کتونکو السلام علیکم. زه محمد سلمان همدرد د حق غږ پښتو چینل خبري لنډیز کې ستاسو کوربه اوس تاسو پام را اړوم د مهمو خبرونو لنډیز ته. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی دی چې ښایي د روان میلادي کال د فبروري میاشتې تر اخره پورې په روسیه کې د افغانستان په اړه یوه مهمه نړیواله ناسته جوړه شي. طالبانو یو ځل بیا له افغانستان څخه د امریکایانو په ګډون د ټولو بهرنیو ځواکونو روزونکو او مشاورینو پر وتلو ټینګار کړی دی. طالبانو امریکایي ولس ته د یو پرانیست لیک په ترڅ کې ویلي دا د هر ولس هیله ده چې د خپلو اصولو او ارزښتونو له مخې د هر ډول ګواښ یرغل او ویرې پرته ژوند وکړي. د هندي رسنیو د راپورونو له مخې په هند کې د یو مسافر وړونکي بس موټر د چپه کېدو پیښه کې 22 تنه مړه شوي دي او 9 ټپیان شوي دي. د چارواکو په خبره د مرستندویه ډلې د پیښې ځای ته رسېدلي او د پیښې د څرنګوالي په اړه هم څېړنې پیل شوي دي او د افغانستان سوداګرۍ خونې ویلي چې د تېرو 4 ورځو راهیسې د هرات اسلام کلا ګمرک کې د اور لګېدو څخه وروسته حکومت د ګمرکي چارو تړل کېدو له امله 600 میلیونه افغانۍ زیان کړی دی.